پیغمبر علیه السلام د تبوک غزا ته روانیږي، نو په نن کې له ټولو خپلو جنګیالیو صحابو ته امر وکړي چې سبا پر دومره وخت باندې د تبوک غزا ته روانیږو. دا پیښه د تبوک د غزا پیښه د هجري قمري کال په نم د غزوه تبوک چې په غزوة العسره یا د سختي غزا باندې هم یادیږي پر مهال رامنځته سوې ده. کله چې پیغمبر علیه السلام خپلو جنګیالیو ته امر وکړي چې تاسې به اماده سئ چې سبا د خیره د لمر ختو سره سم به موږ او تاسې روانیږو او د تبوک غزا ته ځو. کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه دی به په هر غزا کې موجود و، او داسې هم ویل کېږي چې کعب بن مالک رضی الله تعالی عنه د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اصحاب سیر هم و. نو کعب بن مالک د مدینې د شتمنو او ځوانو صحابو څخه و. د تبوک غزا پر مهال خورا سخت تودوخه و ګرمي و، او په مدینه کې هغه وخت دی چې خرما پخېدله. کعب رضی الله تعالی عنه دوه سپرلي یعنی اوښان هم لرله او پوره تیار و چې زه به د تبوک غزا ته ځمه، مګر هر ځل به یې د ځانه سره ویله چې سبا به د سفر سامان چمتو کړم او په لښکر پسې به ولاړ سم. په همدې ډول لښکر روان سو او هغه په مدینه منوره کې پاته سو. کعب رضی الله عنه ورڅخه پاته سو. د کعب رضی الله تعالی عنه سره یو ځای دوه نور صالح صحابه مراره بن ربیع او هلال بن امیه هم پاته سوله. کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزا څخه روغ رمټ بیرته راستون سو، نو منافقین ورغله مخ ته خورا غوړمالۍ ورسره کوي او په درواغو سره یې مختلف عذرونه ورته وړاندې کړل. یا رسول الله ما دا کار درلودی، په دې خاطر نه سوم پاته، زما پلانکی دوست مریض و، زه خپله داسې ناجوړی وم او پلانکی یم، خو ځان یې په درواغو خلاص کړي. کله چې د کعب رضی الله تعالی عنه وار راغلی، د هر صحابه خپل ځان ور پیش کوي پیغمبر علیه السلام ته چې په دې خاطر باندې زه پاته سولم. نو کعب رضی الله تعالی عنه وار چې راغلی، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل ول ای د الله رسوله، زه هیڅ عذر نه لرم، زه په مالی او بدني لحاظ تر بل هر وخت قوي وم، خو زما څخه سستي وسول. ما ویل چې اوس به ځم یو ګړی بعده پسې روانېږم، په دغه کې پسې ورځ تېره سوله، دوی چیرې سولې څو چې زه پاته سولم. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول دغه سړي رښتیا وویل، یعنی کعب رضی الله تعالی عنه یاد کوي ول ده رښتیا وویل. خو امر پیغمبر علیه السلام وکړي چې تر هغه وخته د دې کسانو پرېکړه ځنډول کیږي چې د الله تعالی جل جلاله امر باندې نازل سوی نه وي، تر هغه وخته پورې به د دې پرېکړه ځنډول کیږي، زه څه نه پکښ کې وایم. پیغمبر علیه السلام ټولو مسلمانانو ته امر وکړي چې د دغو دریو کسان سره به هیڅوک خبرې نه کوي، هیڅوک به خبرې نه ورسره کوي. دا هم عجبه وه. کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه په مدینه منوره کې ګرځېدلم، خو مدینه منوره ما ته داسې پردي ښکاره سوله چې هیڅ د پېژندلو نه ده، ځکه زما سره هیڅوک خبرې نه کوي. بازار ته به ووتلم، سلام به مې ووایه خلکو ته، خو چا به ځواب نه راکاوه. تر دې چې د خپل د اکا زوی ابو قتاده ته مې چې زه پر جیوال باندې ور واوښتلم، سلام یې ورته ووایه، خو د رسول الله د امر د عمله هغه هم جواب را نه کوي. هېڅوک زما سره په ټوله مدینه منوره کې خبرې نه کوي، که سلام ورته ووایم سلام جواب نه را کوي، او دوی خپله هم خبرې نه را سره کوي، دوی خپله هم سلام نه راته وایي. نو ډېر زیات نفستنګه یم. په همدې سخت حالت کې د شام غسانی کافر باچا کعب رضی الله تعالی عنه ته یو خط راولېږي او ورته یې وویل موږ اورېدلی دي چې ستاسو صاحب، ستاسو مشر محمد صلی الله علیه وسلم ستاسو سپکاوی کړی دی، زموږ خواته راسه، موږ به د عزت ژوند درکو. کعب رضی الله تعالی عنه
پوه سو چې بیا الله تعالی بل امتحان درپسې واچولی چې د کافر امید درته پیدا سو چې هغه وایي راسه زموږ ملګری سه نو د بلې ازموینې په توګه باندې الله تعالی جل جلاله زه لکه چې را حساب کړم نو دغه کافر باچا هغه کوم خط چې را لېږلی و کعب رضی الله تعالی عنه د لیو نانوایي ده چې دا ډوډۍ پخې تنور یې بل دی هغه تناره ته دا خط ور واچوي کله چې په داسې حالت کې چې د کعب رضی الله تعالی عنه سره هیڅوک خبرې نه کوي په دې حالت کې 40 شپې چیرې سوې اوس که چیرې یو څوک بندي په معبد کې هم څوک خبرې ورسره کوي هغه نور د ژوند جریان سم روان وي خو لیکن کله چې بیا هیڅوک خبرې نه سره کوي دا ډېر سخت بند دی نو په دې حالت کې 40 شپې چیرې سولې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام قاصد کعب رضی الله تعالی عنه تراغلی او ورته وویل ول پیغمبر علیه الصلاة والسلام امر کوي چې د خپل ښځې څخه جلا سه کعب رضی الله تعالی عنه پوښتنه ورڅخه وکړل ول آیا طلاق ورکم خپلې مېرمنې ته قاصد وویل ول نه بلکې نږدې ورته مور زه او خپل پلرګنۍ ته یې ولېږه مېرمن دې کعب رضی الله تعالی عنه سمدستي خپل مېرمن د هغې د پلار کور ته ولېږل تر څو د الله او رسول د امر پوره اطاعت وکړي کله چې د بشپړ پرېکون 50 شپې او ورځې پوره سولې د سهار د لمانځه څخه وروسته د سورة توبې 118 نمبر آیات نازل شو بسم الله الرحمن الرحیم وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت یعنی او الله جل جلاله د هغو دریو کسانو توبه هم قبول کړله چې پرېکړې ځنډول سوې وه تر دې چې مځکه د خپل پراخوالي سره پرې تنګه سوې وه ځکه پر تنګه سوې وه چې د دې سره هېڅ چا خبرې نه کولې د سخت او د ډېر نفسنګۍ په حالت کې د دې ژوند چیرې دی نو کوم وخت چې به داسې یو حالت رالی یو آیات به د یو چا په باره کې نازل سو نو هغه به کوشش کوي چې ژر هغه شخص خبر کړي چې پر ما باندې یو زیری وسي نبی علیه الصلاة والسلام په مسجد کې دی نو یې ویل چې د کعب رضی الله تعالی عنه او د نورو 2 صحابو په باره کې الله تعالی جل جلاله د دې براءت یا د دې پاکي بیان کړې ده نو یو صحابي ول په ځغاسته راوځغسته چې زه ورته کعب رضی الله تعالی عنه خبر کړم بل صحابي ژر د لیم نږدې غونډې د دغه وخت د هغه ځای څخه ورناره کړله کعب رضی الله تعالی عنه ته وزه تاته زیری در کوم چې الله تعالی جل جلاله ته بری اعلان کړلې ستا پاکي بیان کړله ان ته په منافقانو کې نسولې شمار دا روایت بخاری راخصی دی نو خلق په منډه سول تر څو کعب رضی الله تعالی عنه ته زیری ورکي کعب رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه سمدستي مسجد ته ولاړم او د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم مخ مې هلته ولیدی چې دی د کوم وخت سهار لمونځ یې کړی و هم هلته ناست دی دا آیتونه چې نازل سوله بیا هم دی ناست دی نو ما ځان ورته ورساوی د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک د سپوږمۍ د ټوټې غوندې ځلېدی او ویې فرمیل ول ای کعبه ستا د زیږېدو د ورځې راهیسې دا ستا د ژوند تر ټولو غوره او مبارکه ورځ ده چې الله تعالی جل جلاله ستا نوم بیان کړي الله تعالی جل جلاله ستا نوم ذکر کړي الله تعالی جل جلاله ستا نوم پاک یاد کړي نو د دې کیسې د وښوله چې په هر حالت کې په هر وخت کې د رښتیا ویلو پایله تل د نجات او خلاصون لامل ګرځي او الله تعالی جل جلاله تل هر هغه شخص ته نجات او کامیابی ور نصیب کوي چې دی رښتیا وایي د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه 10 سواله وسول یو سوال پکې کېدا و چې ای د الله رسوله مسلمان زنا کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول و کوي شیطان ورسره دی بیا ټول مسلمان غلا کوي ولو شیطان ورسره دی خو دغه 10 سوال ورڅخه وسول بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وویل چې مسلمان درواغ وایي ولیا مسلمان هیڅ کله درواغ نه وایي څوک چې مسلمان وي
هغه باید هیڅکله درواغ ونه وایي. نو که چیرې موږ تل رښتیا وایو، الله تعالی جل جلاله به زموږ او ستاسې رښتینولي، کامیابي د الله جل جلاله سره د محبت لار پرانیزي. الله تعالی جل جلاله موږ او تاسو ټول ته توفیق راکړي چې تل رښتیا ووایو.